اوس راځو دې نه بعد یو اهمې مسلې ده، هغه ده چې د دې علم موضوعات څه دي. یعنې اصول تفسیر کې موږ د څه باره کې خبره کوو. تفسیر خو موږ بل اوس دا خبره ذکر کړه اولني درس کې چې تفسیر معنا وضاحت او بیان دی د الله د کلام او د قرآن کریم معانی بیانول، دا تفسیر دی. دا خو واضح ده. تفسیر موضوع څه ده؟ د الله د کلام وضاحت کول، د هغې معانی بیانول. خو اصول التفسیر موضوعات څه دي؟ یو خو دا خبره یاده کوي چې د تحدید د موضوعاتو چې دې کې دا بحث کېږي دا اجتهادي مسله ده. لکه کیدی شي یو عالم په دې کې یو مسله وردن نه کي، هغه بل عالم په کې دا مسله نه بیانوي. دا اجتهادي مسله ده. دا داسې نه چې د الله له طرف نه نازل شوي ده او لازم به په اصول التفسیر کې دا موضوعات وي. نو یو عالم کیدی شي یو مسله دې کې بیانوي او یو عالم دې کې نه بیانوي او دې کې هغه نه راولي. خو اهم موضوعات به درته ذکر کوم چې ستاسو ذهن کې وي. په دې کې غټه مسله چې کومه بیانېږي هغه دا چې د تفسیر څه حکم دی. یعنې د الله د کلام د تفسیر کول د دې حکم څه دی؟ دا واجب دی، دا مستحب دی. بیا د تفسیر اقسام دي. تفسیر په یو قسم نه دی، د تفسیر اقسام دي، هغه بیانېږي. طرق التفسیر یعنې د تفسیر کولو طریقه. ته به څنګه د الله د کلام تفسیر بیانوي، په کومې طریقې سره بیانېږي، هغه طریقې پکې ښودل کېږي. دغه شان التفسیر بالرأي والمأثور، تفسیر کول په قرآن باندې یا د تفسیر د قرآن کول په آثارو باندې، د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه، صحابه کرامو اقوال، تابعینو اقوال، او یا تفسیر کول په رأی سره. دا مسائل پکې ټول بیانېږي. دغه شان الاصول التي يدور عليها التفسیر، د تفسیر بنیادی اصول پکې بیانېږي. یو موضوع د دې دام ده طریقة السلف فی التفسیر، د سلف صالحینو طریقه څه وه، هغوی به د قرآن کریم تفسیر څنګه کو. یو موضوع دی کې بیانېږي اسباب الاختلاف فی التفسیر، د دې مفسرین ولې خپل منځ کې اختلاف راځي په تفسیر کې. لکه یو شان تفسیر وکړي بل شان، د دې څه وجه ده چې دوی منځ کې اختلاف راځي. بیا الاجماع فی التفسیر، تفسیر کې چې اجماع راشي هغې سره به څه کې په دې کې قواعد عامه فی التفسیر، عام قواعد د تفسیر بیانېږي. نو ما خو وایي چې دا مسله اجتهادي ده، دا خو ماسې تاسو ته یو څو موضوعګانې ذکر کړي. یعنې دې کې علما نور هم ډېر مسایل بیانوي او انشاءالله په دې درسونو کې به دا کوم چې ما ذکر کړو دا مسایل به مخې ته راځي او د دې نه علاوه نورې موضوعګانې به هم انشاءالله زیر بحثي په دې درسونو کې. نو کوشش کوئ چې دا درسونه په توجه سره اورئ او لیکئ یې، یادوئ یې، ځکه چې دا بنیاد دی او چې بنیاد درته نه زده نو ته د الله په کلام باندې نشي پوهېدی. یو ګوره د الله په کلام باندې پوهېده داسې دي چې یو سړی بیانوي، یو عالم بیانوي او ته یې اوري، دا جدا خبره ده. دلته موږ اصول التفسیر بیانو یو عالم ته، یو طالب علم ته چې دکې اهلیت پیدا شي د تفسیر د کولو. څنګه به تفسیر کې اوس ته راولګېدې کتاب دې راواغستو د امام ابن جریر الطبري رحمه الله، مشهور تفسیر دی او اته راواغستو او تا ته اصول نه دي معلوم، ته په خپله ګډوډې، تا ته دا پته نه لګي چې ابن جریر صاحب دا خبره دلته ولې وکړه او دلته هغه ترجیح ولې ورکوي دې خبرې له. دا خو اختلاف راغی ځکه چې امام ابن جریر وایي سلفو کې بعضو دا ویلي دي او سلفو کې بعضو دا ویلي دي. اوس ته شک شو چې یاره دا څه قیصه ده، دا به زه څه کوم، زه به څه نه کوم. ته به نشي پوهېدی. ولې نشي پوهېدی؟ ځکه چې ته په اصولو د تفسیر باندې نه پوه شوې. تفسیر باندې پوهېده لکه څنګه چې ما تاسو دا نه چې ته د یو سړي تفسیر واورې او ته به لکه اوس زه تا ته تفسیر بیانوم د الله د کلام چې یاره د دې آیت مطلب هغه دا دی، دا خو ته پوه شوې زما په خبره، خو ما به پوه کړې ته به پوه شوې. د دې نه علاوه تا کې دا اهلیت په خپله نشتي چې ته د یو مفسر کلام روالې
په هغې کې ته کمزوري او د صحیح په منځ کې فرق راولي. دا ته نشي راوستی فرق. ولې ځکه چې ته په اصولو باندې نه پوه، بلکې ته چې بیا په کتاب کې هر څه ګورې ته به چې دا څه دي، دا صحیح دي. دا خو تفسیر دی. یاره ما سره تفسیر پروت او په هغې کې هغه علیم دا خبره کړې ده. اوس دته دا پته نشي چې د علیم دا خبره صحیح ده او که دا غلطه ده، ځکه چې اصول دته نه دي معلوم. څنګه به دی د دوو اقوالو په منځ کې ترجیح ورکوي یو له، دا دته پته نشته. او ځکه موږ اکثر دا خبره کوو، د عوام چې کله لګیا شي او رد کوي، یاره تاسو چې دی پلاني عالم پسې خبره وکړه، هغه ډېر حق پرست عالم دی او د هغه سره ډېر لوی علم دی. نو دا ډېره ناشنا ده چې عامي وایي چې د هغه سره ډېر لوی علم دی. تا ته څه پته لګي چې د هغه سره ډېر لوی علم دی؟ د یو عالم د علم پته دا عالم ته لګي، او د یو عالم د وینا حقانیت چې او دا خبره د دلایلو په رڼا کې مضبوطه ده او دا کمزورې دلایلو په رڼا کې د چا ته پته لګي؟ د عالم ته پته لګي، ځکه چې هغه ته دغه دلایل معلومي، هغه ته قواعد معلوم دي، هغه ته اصول معلوم دي. نو ځکه دا مسلې ډېرې اهمې دي، د یادول پکار دي، خصوصا چې څوک غواړي چې د تفسیر په علم کې پرمختګ وکړي او مخکې لاړ شي. د هغه دپاره دا مسلې ډېرې اهمې دي او هغه ډېر په شوق او ذوق سره اوري. راځو دې مسلې له په اوله کې چې د تفسیر حکم څه دی او بیا ورپسې اقسام بیان کړو. یعنې تفسیر یو مسلمان باندې واجب دی چې دی د تفسیر زده کړي، او که مستحب دی او که نه. دا مطلب دی دې مسلې. ګوره یو خو دا خبره یاده کوي چې الله سبحانه وتعالی چې دا کوم کتاب را لېږلی دی، دی په اصل کې را لېږلی دی دپاره چې موږ پکې سوچ او فکر وکړو. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. او الله زورنه ورکړې د هغه خلکو ته چې څوک پکې سوچ نه کوي. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دوی ولې سوچ نه کوي په دې قرآن کې؟ که نه د دوی په زړونو باندې ټالې پرتې دي. او په قرآن کې سوچ او فکر اله کېدی شي چې په تفسیر یې پوه شي او معنه د الله د کلام وپېژني. نو مسلمان ته امر دی چې دی د ځان پوهه کړي په قرآن باندې. او ځان کله به پوهه کوي په قرآن باندې؟ کله پوهه کولی شي چې تفسیر یې واوري، ترجمه یې واوري، معنه د الله د کلام واوري، هله به پرې پوه شي. اوس دا خبره یاده کړئ. من حیث العموم، من حیث العموم عامه خبره دا ده چې په امت باندې واجب دي چې د الله د کلام تفسیر زده کړي. په امت باندې، په امت. نو نه دی جایز او نه دی روا چې په امت باندې د داسې زمانه راشي چې په هغې کې د داسې عالم نه وي چې هغه د الله په کلام نه پوهېږي. او که داسې زمانه راله نو دا ټول ګناهګارېږي. پوه شوی په دې مسله کې؟ یعنې هر وخت کې په امت کې څه نه څه علما به وي چې هغوی به د الله په کلام باندې پوهېږي. دا زه عامه خبره کوم د امت، ما من حیث العموم وي. اوس راځو افرادو له، یعنې هر یو شخص، هر یو فرد. د فرد مسله هغه داسې ده، د دوی دپاره تفسیر دوه قسمه دی، یو واجب دی، یو مستحب او غوره دی. واجب کم تفسیر دی؟ څومره ته چې د ده ضرورت دی د دین د غټو مسایلو دپاره، لکه د مانځه مسله شوه، د عقیدې مسله شوه، د زکات مسله شوه، او داسې نور بنیادي مسایل دي. دا خو په هر مسلمان لازم دي چې د دې ورته پته وي. اوس د دې نه زیات تفسیر بیا څه دی؟ هغه مستحب دی، غوره دی. لکه یو مسلمان کینی د الله کلام ته، ځان پې پوه کوي او جوهر پکې ورننوځي، یو لوی عالم ته الله جوړ کړي، دا اوچته طریقه ده. خو واجب څومره دي چې دا ضروري مسایل د دین چې کم دي، فرایض، چې دا پې دته څه شي، دا پې دته معلوم شي. دا حکم د تفسیر دی.